ریویو بټن خو د دې لپاره دی چې موږ تاسو غواړو چې خپل ټول ډاکومنټ د پاور پوینټ ته د سره څخه تر اخره پرې وګورو چې په کوم ځای کې غلطي شته په کوم ځای کې غلطي نشته. دا ساحې چې دي دا سپیلینګ دی تر دې ځایه پورې دا ټوله موږ ولیدي په ورډ کې. او اینډ ریویو چې دی دا دا معنی چې یعنې کله تا د سره څخه تر اخره پورې چې دې وکتئ ریویو یې خلاص و یا ریویژن یې خلاص و پر هغه ځای باندې ته اینډ ریویو وایې یا چک مارک پر راځي چې یعنې بالا فاینل سو. دا که ستاسو په یاد وي موږ تاسو په ورډ ډاکومنټ کې مارک اس فاینل داسې یو بټن مو درلودی. نو تر دې ځای پر دا کولی شو چې عینا د ورډ په رقم باندې استفاده وکړو. دلته یو اضافه بټن چې دی هغه د سټارټ ان کینګ په نوم باندې دی. د سټارټ ان کینګ څخه هدف دا دی که چیرې ته غواړې مثلا زه به راسم وهم ته په دې ځای کې به یو نوی سلاید ورواچوم مثلا دا یو نوی سلاید شو دا سلاید مې ورواچوئ راځم و ریویو ته په ریویو کې زه پر سټارټ ان کینګ باندې کلیک کوم. پر سټارټ ان کینګ باندې چې مې کلیک وکړئ دا د دې ځای څخه ته کولی شې چې مثلا ځینې ابجکټونه خپل په خوښه باندې رسم کړې یا رسم پکښې کې وکړې. شاید تاسې ځینې دغه لکچرونه لیدلي د ویډیو لکچرونه چې نفر یې نه معلومېږي فقط دلته پر دغه مثلا سکرین یې دی مثال دی پر دا سکرین باندې اخته چې مثلا مثال ای مساوي کېږي مثلا په څو باندې دا تقریب هغه یو درس غوندې چې درته وایي دا یو رسم دی چې تاسې یې کولی شئ دې ځای څخه. اوس هایلایټر چې دی هایلایټر د دې لپاره استفاده کېږي چې ته غواړې چې دغه مثلا هایلایټ یې کړې دا ولا زه دلته په دې ځای کې بیا نه انتخابوم په دې ځای کې به انتخاب کړم مثلا دا ساحه. اوس که چیرې هایلایټر ته راسم کولی شم چې دغه دا لکه موږ ته چې دغه ساده قلم چې راسره ګرځوو یعنې د دې په واسطه باندې زه کولی شم چې هایلایټ وکړم. ورپسې بیرته به راسم خپل اصلي دغه ته ساحې ته دا مثلا زه ډیلیټ کړم بیرته هایلایټ یې. اریز چې دی اریز د دې لپاره استفاده کېږي چې ته غواړې چې دغه کوم شی چې تا لیکلی دی دا ته غواړې چې پاک یې کړې پنسل پاک دی په اصطلاح باندې صحیح دی. ورپسې لاسو سلیکټ د لاسو سلیکټ څخه هدف دا دی که چیرې د پین په واسطه باندې دغه پین چې دی دا پین مختلف ډولونه دی دلته په دې ځای کې لري. مثلا د مثال په دې ښه دا خو رنګ یې ورسره یو شی دی بیخي په دې دغه باندې مثلا تا یو ابجکټ چې رسم کړئ مثال دا یو دغه دا یو ابجکټ مثال. اوس ته غواړې دا خو اصلا رسم دی ته غواړې چې دا ابجکټ ته غواړې دا رقم ابجکټ هغه شیپونه که ستاسو په یاد وي په ورډ په دې کې مو ویلي وه ته غواړې چې کله مثلا زه پر دغه ځای باندې کلیک وکړم ټوله دغه ابجکټ چې تغیر او تبدیل پکښې کې راولم د هغه لپاره زه پر دې باندې کلیک کوم صحیح شو. او اوس کولی شم چې تغیر او تبدیل پکښې کې راولم یا دې طرف ته کړم یا مثلا کوچنی کړم یا مثلا غټ کړم. د دې لپاره موږ کولی شو چې د دې څخه استفاده وکړو یعنې د ابجکټ په شکل باندې درته واوښتي. اوس په دې ځای کنورټ ټو شیپ دا بالا و شیپ ته کولی شئ چې کنورټ یې کړې ښه بیرته دا خپل اصلي حالت ته راغلی دا خپله الریډي کنورټ شوی و شیپ ته صحیح دی. ورپسې سلیکټ ابجکټ سلیکټ ابجکټ د دې لپاره استفاده کېږي چې مثلا دغه باندې ته کلیک وکړې دا ابجکټ په سلیکټ یې یا د سلیکشن لپاره. اوس کوم تغیر ته غواړې چې پکښې کې راولې هغه تغیر کولی شئ چې یا راسته طرف یا چپه طرف هرې خواته چې غواړې چې بوځې کولی شئ چې حرکت ورکړې. ورپسې کلر چې دی د کلر څخه هدف دا دی چې په کوم رنګ باندې ته غواړې چې دغه ابجکټ چې دی دا په کوم رنګ باندې درته ډسپلی شي رنګ یې واوښتی او یا مثلا پر دې رقم رنګ باندې دا خو اوس بیخي د بکګراوند رنګ شو یا مثلا پر دې رقم رنګ باندې دا شین شو اوس ډېر معلومیږي تقریبا یا مثلا پر دې رقم باندې رنګ کوم رنګ چې ستاسو خوښ وي هغه کولی شئ چې هغه رنګ انتخاب کړئ. او د ټیک نیست څخه هدف دا دی کله چې دلته په دې ځای کې مثلا پر دا پین باندې کلیک وکړم مثال راځم پر دې ځای باندې کلیک وکړم دا ساحه انتخاب کړم. اوس دا خط چې زه کاږم دا ډېر نری دی رنګ به یې دلته ورواړوم تور به یې کړم دا خط نری دی نظر و دغه خط ته نو د دا خط پنډوالی و او په اصطلاح باندې نازکوالی دا کولی شي چې د دې ځای څخه انتخاب کړي. دا هم سټاپ ان کینګ په دې ځای کې به مشکل نه وي دې ساحه کې دا ډېر اسانه دی د کوچنیانو بازۍ کې ده صحیح دی.